بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. راځو نن د فوټوشاپ شپږ لسم درس ته. لسم درس یې پر کانټینټ اوار باندې بحث کوو. کانټینټ اوار هغه اپشن دی چې د یو تصویر فورګراوند ته بکګراوند ورکوي، یعنې مخ ته شا ورکوي. داسې او ټولز یې کوم یو دی، ټولز یې دغه د پین ټولز په نامه شارټکټ یې پی دی. فرض که داسې زه یو تصویر لرم لکه دغه میدان دی، د بازۍ ده، دا نفر دی، زه دا توپ ځم غورځوم، یا هم راځم دغه تصویر لرم دا یو حیوان ځم غورځوم، یا راځم فرض که دلته یو بل تصویر زه ګورم لکه کوم تصویر، فرض که دغه تصویر زه راخلاصوم. دا چې کله راخلاص کړي دغه نفر د دې درختې پر تنه ولاړ دی، زه دا نفر ځم غورځوم، په داسې شکل یې غورځوم چې نور څوک په پوه نشي چې د دې ځای هغه نفر تللی دی. شاته دغه اوس خو فورګراوند یعنې مخ ته تصویر دی، انسان دی، او کله چې زه دا وغورځوم نو بکګراوند یې هغه شاته به دغه اسمان و، دغه وطن چې معلومیږي دا ټوله تغییر ونه خوري. راځم لومړی د کیبورډ څخه پی انتخابوم. کله چې پی انتخاب کړي دا تصویر به د تصویر په خوله باندې انتخاب کړي. دغه پین ټولز په واسطه دلته به بیا کلیک وکړي، را به پر دې ځای باندې به کلیک وکړي، بیا به راسئ پر دې ځای به کلیک وکړي، بیا به راسئ پر دې ځای باندې به کلیک وکړي، دغه رقم به دلته کلیک وکړي، دلته به راسئ، دلته به راسئ، ټول تصویر به چار طرفه دغه تصویر په خوله باندې سم انتخاب کړئ چې کوم ځای یې پاته نشي. راځم دا هم انتخابوم، تر دغه ځایه پورې، بیا راځم پر دغه ځای کلیک کوم. دا بله شروع چې مې کړې. اوس د تصویر یا د انتخاب شوي په مابینځ کې ودرېږي، رسته کلیک وکړئ. کله چې مې رسته کلیک وکړي میک سلیکشن انتخاب کړئ، راسئ دا اوکې کړئ. میک سلیکشن چې مې انتخاب کړئ اوکې مې کړئ، بیا به راسئ ایډیټ منو ته به راسئ. په ایډیټ منو کې به فایل انتخاب کړئ، یا به د کیبورډ څخه شفټ F15 ووهئ. فایل چې مې انتخاب کړئ دلته موږ که چیرې دغه یوز دی راخلاص کړئ. موږ فورګراوند لرو، بکګراوند لرو، کالر لرو، کانټینټ اوار لرو. فورګراوند و، بکګراوند و، کالر. دلته یو موږ دغه شاته رنګ څه دی دا بکګراوند دی، دا مخ ته سور رنګ څه دی دا فورګراوند دی. که چیرې ته بکګراوند یا فورګراوند انتخاب کړې د دې دوه رنګو څخه یو پر انتخابوي، که کالر انتخاب کړې بیا رنګونه درته راخلاصوي. کانټینټ اوار موږ په دې ځای کې دا اپشن لرو، دا به انتخاب کړئ، دا به اوکې کړئ. چې اوکې مې کړئ هغه تصویر به د دې ځای څخه وغورځوي، خو شاته بکګراوند به تغییر ونه کړي، نور څوک به پوهېږي نه چې دلته مخکې تصویر و یا که نه و. دلته یو ځای موږ بیا هم دغه لرو، بیرته کنټرول د ډیلیټ بټن زه وهم، هغه انتخاب شوی ځای چې دی هغه غورځوم، دا ځای یې پاته سو، بیا هم دا انتخابوم. کله چې مې انتخاب کړي دا دی ټول انتخابوم تر دې ځایه پورې، رسته کلیک پر کوم، میک سلیکشن ته راځم، دلته دا اوکې کوم. میک سلیکشن دا معنا چې زه انتخاب جوړ کړم. بیا ایډیټ ته راځم، دلته فیلډ انتخابوم، په دې ځای کې کانټینټ اوار اتومات انتخاب دی، راځم اوکې کوم. چې اوکې مې کړي هغه به مو وغورځوي. نور په دې ځای باندې څوک نه پوهېږي چې مخکې آیا پر دې درخته باندې څوک و که نه و، هغه شاته بکګراوند یا کوم تغییر ونه کړي چې موږ تصویر د دې څخه وغورځوئ. دغه رقم موږ کولی شو چې دوه کسه سره ناست یو کس یې موږ وغورځوو، خو څوک په پوه نشي چې پر دې سره مخکې څوک و که نه ولو. یا هم دغه رقم د یو چا د مخ څخه یو دانه یې بل شی دغه رقم په داسې شکل هغه دانه ځم غورځوي، هغه زخم غورځوي چې شاته بکګراوند یې تغییر ونه کړي. دغه د ټولو شیانو دپاره موږ کولی شو چې د کانټینټ اوار څخه استفاده وکړو. دا زموږ لسم درس، تر راتلونکي درس پورې مې پر الله باندې سپارم. السلام علیکم.